د هر شر او مصیبت نه د حفاظت دپاره د آیات الکرسي وظیفه. زما عزتمندو نن درته یو داسې وظیفه ښیم کله چې تاسو دا وظیفه صرف 7 پیرې وکړئ 7 کارته نو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره تاسو د هر قسم شر مصیبت او د آفت نه به تاسو محفوظ ساتي. زما عزتمندو که یو انسان ته د دې خبرې خطره وي چې چېرته زما د کور بې عزتي ونه شي نو هغه هم د دې هغه هم د عزت د حصول دپاره د آیات الکرسي د وظیفه کولی شي. یو انسان سره مال او دولت دی یا ورسره قیمتي سامان دی هغه د دې خبرې نه یریږي هسې نه غلان راباندې راشي دا سامان زما نه وانخلي. هغه انسان هم د دې د حفاظت دپاره د آیات الکرسي دا وظیفه صرف 7 کرته کول دي. طریقه به درته ښیم 7 کرته به په کم وخت کې کوو. دویم نمبر کې یو انسان دی او هغه ته د دې خبرې خطره ده چې ماته چېرته ناګهاني آفت او مصیبت ونه رسي. د مصیبتونو نه دغه انسان یریږي نو هغه هم دا وظیفه بلکل کولی شي. دې نه علاوه یو انسان دی او هغه د دې خبر نه یریږي چې یاره ناګهاني مصیبت ناګهاني آفت دا ماته ونه رسي د هغې دپاره هم کولی شي ان تر دې پورې چې د هر قسم شر او د هر قسم مصیبت نه د نجات دپاره تاسو د آیات الکرسي دا وظیفه دا بلکل تاسو رانیوی شي او د دې به داسې مضبوط فواید او ثمرات په خپله ووینئ چې ورته به حق حیران پاتې شي. د دې رموز او اسرارو نه به تاسو په خپله خبر شئ. نو دا وظیفه دا به تاسو د شپې کوئ. طریقه دا ده چې د ماسخوتن څنګه سملی نو دا وظیفه به 7 کرته کوئ. آیات الکرسي به 7 کرته وایئ او د هغې نه پس به دا په خپل لاسونو باندې شوب کړي په خپل ټول بدن باندې به راکاږي او بیا به د کور د 4 واړو ګوټونو کې شوب کړي. دغه کور به الله جل شانه د ناګهاني مصیبت آفت د غمونو تکالیفو د غلا غلطۍ د هر څه نه به رب العالمین محفوظ ساتي. او د بعضې روایاتو مطابق چې دغه کور ته به شیطان او جنات نږدې هم نه راځي. نو د حفاظت دپاره د صورت د حفاظت دپاره د آیات الکرسي د وظیفه ډیره زیاته مفیده وظیفه ده. نو ډیره زبردسته وظیفه مې درته وښوده. بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستی شي.